نو دوی د خپل طاقت د وجه نه په تکبر کې رالل او دوی به دا خبره کوله په سورة فصلت کې راځي من اشد منا قوه زموږ د طاقتور بلا څوک وي او موږ باندې به چا زور رسیږي چې کله انسان تکبر وکړي د خپل بدن د وجه نه د خپل صحت د وجه نه د ځوانۍ د وجه نه یا الله تعالی په دنیا کې څه مشري هغه ته ورکړي څه حسن ورکړي څه مال ورکړي یا څه علم ورکړي نو دا د هغې په سبب باندې چې کله تکبر شروع کړي نو الله تعالی داسې قوم به نه پرېږدي کبر نه دي کول پکار لوی نه دي کول پکار انسان ډېر کمزوری دی انسان هیڅ شی نه دی الله تعالی پکې روح اچولی دی که روح یې ترېنه واخیسته بیا هیڅ شی هم نه دی چا چې کبر کړی دی او تکبر یې کړی او لویي کړې ده الله تعالی هغه قوم نه دی پرېښي الله تعالی هغه قوم ذلیله کړی دی غټ غټ خلکو چې کله کبر کړی دی تکبر یې کړی دی الله تعالی هغه قومونه ذلیله کړي دي تاسو سموي دا اوس دا کرونا بیماری چې راله دا څو کاله مخکې د ټولې دنیا ټیکنالوژي یو حد ته رسېدلې وه او قسمه قسم ایجادات په دنیا کې شوي وو قسمه قسم ملکونه دي او قسمه قسم خبرې کوي لیکن الله تعالی یو وړوکی غوندې وایرس راولېږه چې د سترګو په نظر باندې نه ښکاره کېده ټوله دنیا د هغې د مقابلې نه عاجزه شوله او داسې وایرس دومره زورور چې ټوله دنیا یې جام کړه تبلیغي مراکز ودرېدل حرمین شریفین ودرېدل حجونه او عمرې بندې شوې څومره په تکلیف باندې خلکو وخت تېر کړ او حالانکې دنیا څه دعوه کوله چې موږ سره ټیکنالوژي ده او موږ سره ایټم بم دی او موږ سره دا دی الله تعالی خپل کلام کې فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تاسو محتاج یې الله ته او تاسو فقیران یې او تاسو هیڅ شی نه او دا الله تعالی یو عام اعلان کړی دی نو دا قوم چې کوم عادیانو دوی تکبر شروع کړ او دا خبره به کوي چې من اشد منا قوه زما غونتی بسوک یو زمون غونتی بسوک یو موږ ډیر مضبوط یو روایتونه کې راځي او دا الله تعالی د کلام آیاتونه دي الله تعالی په دې باندې هوا راولېږله سخرها علیهم 7 لیال و 8 ایام الله تعالی په یو هفته روایتونه معلومیږي د چهارشنبې د ورځې نه په د هوا شروع شوې وه تر بلې چهارشنبې پورې 8 ورځې په مسلسل دا هوا وچرېدله خو دا هوا داسې وه هوا چې ده هغه سپک شوي اوچتئ بڼې اوچتئ خزلې اوچتئ معمولی غونډې یو شی چې ډېره تیزه شي نو کومې جامې صادر وغیرې هغه اوچتئ انسان یا غټه یا غټ شی نشي اوچتولی لیکن الله تعالی دوی باندې عذابن داسې یو هوا راولېږله چې دوی دا غټ غټ بدنونه اوچتول او دیوال ته به یې راخلاصول او غرونو ته به یې راخلاصول یو بل ته به یې راخلاصول الله تعالی ذلیله کړله دا هوا د الله تعالی یو طاقت دی یو قدرت دی یو معمولی شی دی عام چې کوم هواګانې راځي خزل یو معمولی شی نه اوچتئ لیکن دا د الله تعالی د عذاب هوا وه او داسې هوا پیراله چې دوی دومره ذلیله کړي چې دوی هغه طاقتونه به په کار نه شول تاسو ته ما ویلي څوک چې ډېر تکبر کوي او ځان ته څه ګوري الله تعالی هغه ذلیله کوي نمرود هغه څومره تکبر کاوه الله تعالی په معمولی ماشي باندې هغه هلاک او برباد کړ ابرهه چې کله په کعبه باندې حمله کوله الله تعالی د هغې مقابلې ته هتیان راونه لېږله او نه د ملائک راولېږل بلکې وړوکی مرغه ابابیل هغه راولېږه او بیا هغه مرغه باندې مغه نه قتلې بلکې د هغې په خوله کې معمولي غوندې کاڼې وړوکې هغه پکې کېښوده او بر نه به چې راوغورځېده پوره ایټم بم و دغه وجه نه علما لیکي دا جازونو ایجاد او د جازونو د بمبار ایجاد دا د هغې ځای نه شوی دی او هغه یو ځای کتلی دی د انګریزانو اکثر د حیوانات کتلی دي او بیا ایجادونه کړي دي دا ما شی کتلی دی چې د انسان په دې سرمن کې خپل هغه دغه دننه کې او انسان ته ټک ورکوي نو دې نه انجکشن ډاکټرانو ایجاد کړی دی نو دغه شان دا ایټم بم د دې شي نه هغوی ایجاد کړی دی او دا واقعي د ایټم بم ګزارو 1400 سال پس به دوی ایټم بم ایجاد کوي الله تعالی 1400 کاله مخکې او دا د نبي پاک علیه الصلاة والسلام د دور نه مخکې الله تعالی خلکو ته ایټم بم وښوده د دې ایټم بم څه اثرات دی هغه په معمولي کاڼي کې چې په یو کس به راپرېوته سره د اتینه به ایرې ترې نه جوړې شوي دومره سخت هتیار و دا د الله تعالی عذاب و او غټې دعوې کوي لیکن الله تعالی معمولي شی راولېږه قارون غټې خبرې کولې
الله تعالی زمکه ته حکم وکړ چې راي کاږه نو زمکه هغه راکاږه نو خبره مې دې پورې کوله تکبر نه دی کول پکار لوی نه کول پکار کته الله تعالی مال درکړه ک الله تعالی صحت درکړي ک الله تعالی باډي درکړي ک الله تعالی چې تک مشري درکړي یا په سرکار کې چې تک افسري کبر مکوا لوی مکوا خپل ابتدا ته ګوره خپل انتها ته ګوره انسان باندې به داسې وخت راځي چې به دا په هیڅ باندې نه پوهیږي ابتدا کې په انسان باندې داسې زمانه راغلی ده چې هل اتا الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا چې انسان هیڅ شی نو دا غي ذکر نو الله تعالی پیدا ک دوباره وی به الله تعالی پناه راوړي قل هو القاهر فوق عبادي پرون ترجمه کې موږ دا ولوست الله تعالی غالب دی په بندگانو باندې معدوم موجود ته راوسته او غلبه دا چې دغه موجودات به ختم کی به معدوم کی نو تاسو الله تعالی زندگی درکړی دا د عبادت د پاره درکړی دا چې ته د الله تعالی عبادت او خپل رب او پیژنې او خپل رب سره تعلق قائم کی خپل قبر د پاره سره تیاری وکي د الله تعالی ملاقات به قبر په دروازې باندې کیږي چې هغه د پاره ته تیاری د دنیا کار کول روزګار کول دا په خبره نه ده لیکن ځان تیار ساتل دا د کامیابی راز دی الله تعالی چې انبیاء را لګلی دي د دې د پاره را لګلی دي د بندگانو تعلق الله تعالی سره جوړ کی او الله تعالی خپل فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الله فرمایي ما انسانان او جنات د کار او د روزګار او د شین د پاره پیدا کړی نه دي د عبادت د پاره پیدا کړی دي یو بل مقام کې الله تعالی خپل پیغمبر ته فرمایي چې وامر اهلک بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا الله تعالی فرمایي موږ تاسو نو رزق د ګټلو طلب نه کوو نحن نرزقك دا رزق به الله تعالی فرمایي موږ درکو نو د رزق ذمہواری د الله تعالی ده رزق به الله تعالی موږ ته راکړي موږ هغه شی چې الله تعالی خپل ذمہواری اخیستي هغه موږ خپل اخیستي هغه موږ خپل ورپسې شپه او ورځ یو کړی ده او کوم شی د پاره چې موږ پیدا یو شی عبادت دی موږ هغه ته شاکرې ده نو د الله تعالی عبادت په صحیح معنی باندې کول ځکه دنیا د شمګ راغلی د عبادت د پاره راغلی دنیا د عام کارونو او روزګارونو د زموږ ستاسو ضرورت دی اصلي مقصدی شی هغه د الله تعالی عبادت کول دی او به عبادت یو جامع معنا ده عبادت صرف مونږ او روزه ته نه وي عبادت د زنګون والا تر له هدف پورې څومره امور دا ټول د الله تعالی د حکم مطابق کول د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام د طریقو مطابق کول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه الله تعالی فرمایي ستاسو د پارشتا د نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام په ژوندۍ کې د ژوند تیرولو یو خسته نمونه نو الله تعالی عادیان پیدا کړل هغه کبر وکړ الله تعالی هغه ختم کړل به دې پس سمودیان رالل دام په بخانو عربو